وکۍ خورکۍ تم ښه راغلاست یم زړه خو مې داسې ډک ده باید ښه راته په ارامه 15 دقیقې داسې په طبیعت غوږ ونیسئ 15 دقیقې اوله خبره خو دا ده بالکل مو درته غوږ دی داسې فکر وکړه چې مطلق مو درته غوږ دی 15 دقیقې صحیح ده راځه زه یو بل ګوشکي ما چې ځواک صاحب چې ښه یې واورم ځواک صاحب اوله خبره خو دا ده نن ورځ د ډاکټر صاحب نجیب د 28م تلین دی بحث موږ او تاسو بیخي هغه طرف ته یعنې پکار دا و چې هر یو باید په هغه مورد خبرې بدبختانه چا پې دومره خبرې ونه کړلې دویمه خبره چې ډیر زیات مهم دی موږ او تاسو ولاړ یو د مرسډیز بنز موټر شوروم ته او هغه ځای کې موږ دا امید لرو چې هغه ځای نه ټیوټا موټر ځان ته واخلو دا غلطه خبره ده دا غلط کار دی روان یې په فرانس ته وروره ټیکټونه دي د فرانس کړي دي او ناست د جرمني په تیاره کې دا شی امکان نه لري اوس راځو دا زه چې تاسو ته وایم چې ولې موږ او تاسو اساسي بنیادي او په فنډامنټلز باندې نه غږیږو ولې هغه بحثونه نه کوئ دلته یوازې په دغه نه کېږي چې اوس مخکې احمدي صاحب په ډېر جزیاتو کې ټول مسایل ویل خاطر باندې ولې هغه اساسي مسلې ولس ته مخ ته نه ږدي ولې په دې نه غږیږي چې ولې نن ورځ دغه حالت روان ولې مکتب بند دغه پوښتنه چې کوي طالب مکتب بند کړی ولې بند دغه پوښتنه وکړي راځو د طالبیزم په ایډیالوژي باندې باید وغږیږو د طالبیزم په مکتب باندې وغږیږئ ملا صاحب محمد عمر باندې وغږیږئ دا هغه اساسي مسایل دي چې تاسو بیا د نن ورځې د مکتب د بندېدو د خلاصولو په موضوع باندې سر خلاصیږي تا ته د مدرسې نه کس فارغ دی راغلی په تا حاکم ده او تور ته کلک ناستې ما ته مکتب او پوهنتون خلاص کړه په ځان پورې ملنډې وهئ د تا د تحصیلاتو وزیر مولوي ده ورته ته لګیا ما ته د هنرهای زیبا پوهنځی خلاص کړه یعنې څه شي زه د ریاضیات استاد ما ته راغلی ما ته فرنچ را زده کړه یعنې څه شي دا ولې داسې موږ او تاسو دا ولس ګډوډي یو طالب ته پته مناسي ما ته مکتبونه خلاص کړه هغه در پورې ملنډې وهي لیټرلي په موږ ملنډې وهي چې دا څه لیوني دي په خبره ولې نه پوهېږئ زه مدرسه غواړم زه په افغانستان کې دغه شي طرفدار نه پخوا وم نه اوس یم او نه به په راتلونکي کې یم غازی امان الله خان ته د همدې حاکم ډلې له خوا نه ورته د کافر خطاب شوی همدغه عصري علومو ته مباح ویلي دي او تاسو دلته ناستې مکتب راته خلاص کړه یعنې څه شی بله مهمه خبره دا ده چې دا څوک د تاسو حاکمان دي دا نن چې پر موږ باندې څوک هلته په افغانستان کې راغلي دي او حکومت او دولت یې جوړ کړی تاسو په دې باندې پوهېږئ چې دا د دې ولس په خوښه راغلی چا نه یې پوښتنه کړې کوم چا ورته رایه ورکړې اصلا کې نه وروره په ټوپک راغلی در باندې په زوره وروره هلته په ارګ کې ننوتی که نه ته خدای چې ملا صاحب محمد حسن اخوند توهین نه ورته کوم دغلته یې راولئ زور سره کینم که ده 15 خبرې ما سره وکړلې زه خپل دغه ځای کې دغه لایف کې دغلته خپل غاړه درته وهم په ځان پورې ملنډې وهي وروره ګله په ارګ کې مو ملا صاحب محمد حسن اخوند کینولی او امیدونه هم ترېنه جوړ کړي چې امریکا درته جوړه کړي افغانستان نه حقایق به سره وایي او دا مفتي قصې زما نه خوښېږي په نیوکو باندې نه زه په طالب نیوکه لرم نه په طالب سره زه دا بحث لرم زما بحث د طالب په ایډیالوژۍ ده د طالب په مکتب ده او د طالبیزم په مفکورې ده ډاکټر صاحب نجیب په دې خاطر درته نه دی وژلی چې هغه وروره ګله د افغانستان یو ولسمشر ډاکټر صاحب نجیب په دې خاطر باندې درته په دار که چې هغه په افغانستان کې خلکو ته مکتبونه خلاص کړي وو پوهنتونونه یې خلاص کړي وو روښانګرایي کوله د افغانستان د نور ملتونو سره برابره وه پاکې وغږېږي اساسي موضوعاتو باندې زه خپلې خبرې په دغه یوې نقطې باندې راټولم دا ویډیو زه در باندې غواړم دې ولس ته وایم 2600 کسان ناست دي شیرزاد صاحب او دا ټول چې څومره طالبان نور هم دي ښه واورئ دا ویډیو در باندې زه نن ګورم دا ما تر اوسه ساتلې وه چې دا به زه یوه ورځې په ویډیو جوړه کړم خو نن یې بهترینه وخت ده چې په دې ولس باندې دا ویډیو وګورم تر اوسه چا په میډیا کې نه ده لیدلی ښکاري خوشحال صاحب بالکل صنف کې دي د مکتب لږ صحیح کې اوري بیا هم تاو که خیر پلیز دا ستاسو د ښوونځیو حال راغلی طالب ته لګیا یې ما ته مکتب خلاص کړي یعنې څه شي
تا په ښوونځیو کې په صنفونو کې عملا کوچیان وروره ګل خپلې رمې پکې ساتي. طالب درته وطن جوړوي، طالب درته افغانستان جوړوي. قشتې پې کانال یې د خوا راکش کړ، د سالنګ تونلونه یې د خوا راکش کړل. اساساتو باندې ولې نه غږېږي څوک؟ موږ چې غږېږو دا موږ سره چې دوی دومره خلاف دي، په همدغې خبرې خلاف دي چې زه په نه لرم چې په طالب باندې غږېږم، د طالب په هغه اصلیت غږېږم، په دغه غږېږم چې نن په افغانستان کې ښوونځیو کې رمې پکې ساتل کېږي. هېڅ د ما افغان زوی په دې نه خفه نه ده. باید دا اوس دغلته دا ولس په دغې ویډیو باندې موږ دلته ټول ناست یو ډېر مو کړی وی. حقیقت خو همدا دی که نه خوشحال صاحب دروغ خو نه وی. بالکل همداسې ده. د موږ او د تاسو ټولنې کې یو ډېر بد دا ګرځېدلی. مخکې شیرزاد صاحب یوه ډېره عجیبه خبره وکړه، وایي چې اوس وکړو چې شی ته ضرورت نه لري چې ته اوس د طالب ته دغه اوس چې کوم حالت دوی راوستی په وطن کې ته پر دوی باندې نیوکې وکړې. نیوکې مه کوه. زموږ په څېر دغلته راسه د ولس په رقم دغلته کښېنه، د طالب اصلیت باندې وغږېږه. بیا موږ او تاسو پوهېږو چې د دې طالب په وړاندې موږ څه وکړو. که هغه نظامي ودرېدل و د دې ولس کوته کې په لوړې پسې اخیسته، او که دا وروره ګله ورتلې چې او طالب جانه ته صحیح یې، موږ د غلط موږ ولس همداسې ځپل سوي ښي، موږ همداسې برباد ښي. په طالب باندې نیوکې کول هغه اصلا کې نه کوم رول لري، او نه په والله په بالله کې په کیسه کې نه. طالب په دې خبر ده چې زه څنګه راغلی یم او څومره وخت به دلته یم، او په دې ولس سره به زه کومه څه. 3 کاله یې ووتل، 15 کاله وروسته تا به یو نسل مکمل د طب د پوهنځي په اول صنف نه تر 5مه به دی فارغه وه. څومره لوی زیان یې در اړولی ستا راتلونکي ته یې، تا ولسونو ته یې، تا خاورې ته. د پنجاب غلام در نه جوړوي، د ایران غلام در نه جوړوي. ولسه زه درته ښه د زما خبرې به در باندې ډېرې بدې لګېږي، خو زه مجبوره یم درته یې ووایم. سبا ورځ چې تا په وطن کې ډاکټره نه یې، انجینره نه یې، خپل د وطن، او دلته د اکثره خلک دلته دا خبره کوي چې دغه خویندو ته د مکتبونه ځکه خلاص کړي چې موږ ډاکټران نه لرو. ګورې دا تعلیم یوازې د طب دپاره خلک نه وي. دا نن چې دلته اوږۍ خورکۍ ناسته ده، دا ډاکټره نه ده، دا یوه خبریاله ده. دغه اوس یې د موږ د ټولو نه ماشاءالله استعداد هم زیات ده، او له موږ نه ډېره پوه هم لري، او خبرې هم ډېرې ښې زده دي. ملا محمد حسن اخوند راوله ورسره کېنوه، که نه دلته خو دوی وایي چې دا په کور کېنوئ، راوله ورسره کېنوه، 15 خبرې ورسره وکړې، مخ مې زه درته تورو. ځکه دوی په ټولنه کې اصلا کې د طالبیزم په مکتب کې د ښځو ته د انسان په سترګه چا نه دي کتلي. لومړنی دور یې تر ټولو ښه مثال و د دویم. په لومړي دور کې ما یوټیوب باندې ویډیوګانې وکتلې د پلخشتي جومات سره قسم د دغسې رهبرې ورسره دي، او زموږ او ستاسو خویندو میندو ته یې اړولي دي وهي په سړکونو باندې. دا کم اسلام، دا کم دین، دا کم مذهب، دا کم قانون. او اخرنۍ خبره غواړم وکم. ګوري زه تکرار وایم، روښانګرایي وکړئ په خپل د ولس د حقایقو وایي. د دې پر ځای چې راشئ زه په طالب نیوکه کوم، مکتب خلاص کوو، دا که دا شیان مه کوئ. راشه ولس ته دا وایه چې ستا د خاورې یو تن داسې ولسمشر و چې د دې وطن د آبادۍ فکر درلوده. طالب راغی، هغه یې درته ووژه، بې عزته یې چې د دې ترڅنګ زما راتلونکی نسل، زما ځوان ترڅنګ ونه درېږي. داسې خبرې ورته وکړه. بیا پاتې کېږي د خپل هغه ولسونه چې ویښ دي، هغه ولسونه چې باشعوره دي، هغوی بیا د خپل د وطنونو ساتنه هم کولی شي، خپل د حکومتونو او دولتونو ساتنه هم کولی شي. ترکیه یې تر ټولو ښه مثال ده. کله چې کودتا کېدله، ولسونه یې د ټانګونو مخ ته پراته ول، ځکه چې ولس کې دا شعور و. داسې کې خبره وه چې که د ما دا نظام ړنګ شو، ما نه به د سیریا مهاجر او مسافر جوړي، د افغانستان مهاجر او مسافر به جوړي، بیا به ما د نړۍ کې څوک د انسان په سترګه نه ګوري. خان د ټول عمر موږ او تاسو دې ته ناستي، په افغانستان کې مو اسلام راوستی، لږ نور هم اسلام د خیره راسي، بیا به وګورو چې څونه وطن دی وروره ګله نور ابادېږي. ځکه درته دا خبرې زما در باندې په دې ډېرو باندې ځکه بدې لګېږي، زه یې پاکې وایم. نه ولاکه د اسلام شوقیان څوک دي دلته دومره ډېر، دا چې دا 3000 کسان وي دلته ناست، دا ټول وروره د دې اروپا امریکا شوقیان دي. د وطن غم که چا سره وی، پاکې خبرې به یې کولې. دا پرېږدي وروره ګله، یو طرف ته نیوکه کوم، دا مې د اسلام او دا مې د شریعت او دا عمري نظام. نه عمري نظام دې څوک کوي، نه وروره عدالت شته، نه انصاف شته. وچ کلک په دې ولس یې یرغمل کړی، وهي یې ټکوي، ښه چې څنګه ظلم ورسره کوي طبیعت یې ده. او چې څوک یې تر څنګ ولاړ او د دوی کړنو ته چک چک وهي، په رب مې د قسم که دې ولس در سره حساب کتاب ونه کړي، د رب د قیامت په ورځ به رب ته تور مخې ولاړي. ډېره زیاته مننه. خوشحال صاحب ژوندي اوسئ. ځواک صاحب